چې زه په ژړا شم بیا به مې څوک ولې نه کړي. زه بیخي د اعصابو نه هم خلاصه یم، زړه تکلیف هم لرم، د معدې تکلیف هم لرم. نو ژړا خو ما له ډېره په منډه باندې چې ما زړه کې سوری دی. زه په دونه شي باندې ما له ژړا چې دونه شي باندې دا خو مې غټ پټ زوی نه لا دی، دلته یوه لور ته پاتې دی، یوه ښځه ته پاتې ده. نو هغه د ما د یاده وځي چې دا دلته ناست دي، د هغه ځای کې ناست دی. تروې اوښکې او ژړاګانې د تیرو 14 کالو راهیسې ګوانتانامو کې د بندي اسدالله هارون د مور مشغوله ده. هر څوک د خپل وطن کم ځایونو نه خبره ده، خو بیا هم د ګوانتانامو اړوند ډیر معلومات لري. نه دغسې څه خبره یم چې څنګه ځای دی، ښه ځای دی، بد ځای که ښه ځای وای خو د موټر لار به ووته که نه. دنه ګرد ګوښ دریاب تاب دی، بس د هغه لارې ځای نشته دی چې څوک لاړ شي. په تیاره کې به ورټیټېږي او په تیاره کې به د جګوي وړېږي، داسې ځیلی وړی دی. سهر بیبي ډېرې مودې نه ناروغه ده. زړه د خپل زوی او خپل بیمار او زوړ بدن په مشک کې ګرم اوبو ګرم ساتي، نو لږه ګزاره یې کېږي. دا داسې ګرم دی، داسې یې کېدم بیا پښې دغه پلو یوه پښه داسې پلو کوم بله دې پلو دا برشې په واچوم بیا ټوله کمپله مې ګرمه وي، سره وي او ځم پورته ګرمه شم. دا وایي نوم یې سهر دی، خو ژوند یې تیارې دي. ځواني یې د وطن غم خوړلې او بوډاتوب یې د ځوان زوی غم. الله او افغان چارواکي یې د زوی د خلاصون یوازني امیدونه دي. او زر تر زره زه خپل زوی تاسو نه غواړم، د امریکا مشرانو له هم وایم چې دونه ظلم مه کوئ، خلاص یې کړئ. بیا 14 کاله په وواته، بس نیمایي عمر یې هلته وشولو، کم عمر به یې موږ سره وي. خدای موږ به 2 ورځې ژوندي وو، نه به وو ژوندي. دې کې خندا کړې دا دغه اتاق سره نږدې اتاق کې نوي کلن عبدالغفار شیرزاد د اسدالله هارون پلار دی. دی وایي چې تیرو 14 کالو کې د قرآن پاک 254 ختمونه کړي او بس دا یې واسطه ده. واسطه ورته نه لرو او غزي ته موږ څوک ورپرېږدي نه چاته نه پرېږدي نه غني ته که ورځي چې جړا ورته وکړي چې دغه خو موږ خو هلته څوک نه پرېږدي که موږ غریب خلک یو مسکین یو. د غریب سړي خو د خیرات په ورځ باندې غوی ورکوي، هغه خیر او خیرات چې څوک کوي دغه هم ولاکه یې موږ سچا کړی. اوس چې هر څومره قیمتي تمامیږي نو د غني صاحب سره دا پکار دی چې دا څه بندیان چې دي ټول دې خوش کړي. دا یو نوم دی د به پاتې لکه احمدشاه بابا چې تاریخ پرېښی یا بل څه که نه. اسدالله هارون په 2005 کې د جلال آباد څخه امریکایي فوجیانو اوچت کړی و. د نوموړي کورنۍ د پاکستان شمشتو مهاجرینو کیمپ کې ژوند تیروي. د معلوماتو له مخې اسدالله هارون اوس مهال ګوانتانامو کې یوازنی افغان بندي دی. د اسدالله وکیل کلایف سټیفن سمیت وایي په اسدالله هارون هیڅ ډول تور نه دی ثابت شوی او بې ګناه دی. Clive, can you tell me something about Asdallah Harun, please? I just got off the telephone with my client. زما همدا اوس د اسدالله هارون سره خبرې وشوې. څوک چې ګوانتانامو کې دی هغه ډېر زیات خفه دی او غذایي اکتساب یې کړی دی، ځکه چې دی نه پوهېږي چې څنګه د خلکو او چارواکو توجه خپل ځان طرف ته کړي. دی هلته د تیرو 14 کلونو راهیسې بندي دی او هیڅ جرم پرې نه دی ثبوت شوی. د 206 هغو بندیانو څخه دی چې یوازنی محبس کې اوسېږي او په ټولو افغانانو کې یوازې دی اوس پاتې دی. تر دې وړاندې افغان چارواکو هم ویلي وو چې د اسدالله هارون د خلاصون لپاره هلې ځلې کوي، خو د میاشتو په تېرېدو سره له تر اوسه یې کومه پته نه ده لګېدلې. مدثر شاه، ډویچې ویلې، شمشتو کیمپ، پیښور.